سلامونه او نیکې هیلې مو یو ځل بیا دوستانو ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت کلي به مو برتن وي. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېره خوندوره په زړه پورې او مهمه معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب چینل 4000 واچ ټایم پیکس په 3 ورځو کې پوره کړو. نو دوستانو دا چې موږ او تاسو ته اکثره معلومه ده چې ډېر دوستانو ته معلومات کېږي چې موږ د یوټیوب چینل کورس پیل کړی دی او انشاءالله زه به هڅه کوم چې دې کورس کې به هغه معلومات نوي اپډیټ معلومات به هم را پیدا کوم او تاسو ته به د یوټیوب چینل په باره کې زه په ټلګرام چینل کې نشروم او انشاءالله تاسو به ورڅخه لازمه ګټه اخلئ او د مربوطه ټکنالوژۍ څخه به انشاءالله تاسو مؤثره ګټه اخلئ. نو دوستان نن ویډیو کې به تاسو ته د واچ ټایم زیاتولو مکمل پروسس وښیم چې څنګه موږ او تاسې دغه پروسس ترسره کولی شو. نو دوستانو دا چې موږ او تاسو مخکې یوټیوب چینل جوړ کړی دی که یوټیوب چینل مو جوړ کړی نو کولی شئ واچ ټایم یې هم زیات کړئ. که یوټیوب چینل مو تر اوسه پورې نه وي جوړ کړی کولی شئ هم د ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته رسما کولی شئ تاسو لومړی یوټیوب چینل جوړ کړئ او له هغې وروسته سبسکرایبر او واچ ټایم زیات کړو. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل کوو خو مخکې له دې چې ملګرو په ویډیو باندې فایل وکړم په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره ویډیو ته لازمي یو لایک در سره ورکړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دوستانو په ویډیو باندې فایل دوستانو دې لپاره ما تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی دی ملټي واچ ټایم. همدغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې له ویډیو سره یو ځای درکړی وي. کولی شئ دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. نو دوستانو زه دغه اپلیکیشن ته داخلیږم او دا دی زه د اپلیکیشن باندې کلیک کوم او دلته ویلکم صفحه راځي دې ته لږ انتظار کوو دوستانو. ښه دوستانو دا دی موږ ته صفحه راخلاصه شوه. دلته دوستانو تاسو ته 15 برخې لیدل کېږي چې د هره برخه کې تاسو کولی شئ دوستانو د یوټیوب چینل ویډیو لینک ورته راواخلئ او دلته باید تاسو واچ ټایم زیات کړئ. نو دوستانو په هره برخه کې تاسو کولی شئ خو زه تاسو لپاره دغه دریمه برخه معرفي کوم او دلته به انشاءالله موږ او تاسو کار کوو. زه په وکتور علامه باندې کلیک اخلم او دلته لږ څه لوډینګ اخلي تاسو به ورته انتظار کوئ. ښه دوستانو دا دی موږ ته همدغه صفحه راښکاره شوه. دلته دوستانو لومړی تاسو ته لیکلي دي انټر لینک هیر. همدلته به دوستانو تاسو د یوټیوب چینل د یوې ویډیو لینک راواخلئ. زه دوستانو راځم له یوټیوب څخه یوې ویډیو لینک رااخلم او دلته به دغه لینک چې دی همدغه به پیسټ کړم. دوستانو دا دی زه یوټیوب چینل ته داخلیږم او یو لینک رااخلم. دوستانو دلته په خپل چینل باندې کلیک کوو دلته په ویو چینل باندې کلیک کوو او دلته به دوستانو تاسو د شارټ ویډیو یا بله ویډیو لینک راواخلئ. دلته په شیر بټن ورته کلیک واخلئ او دلته به لینک راکپي کړئ. دوستانو لینک به چې هر کله راکپي کړلو له هغې وروسته همدې ملټي واچ ټایم اپلیکیشن ته راشئ او دلته ګوته ورباندې ونیسئ او پیسټ بټن ورته کلیک او تاسو لینک به دلته پیسټ شي. نو دوستانو له هغې وروسته لاندې تاسو ته 4 کټګورۍ راځي چې چوز اني ون. تاسو په دې کې هره برخه چې انتخاب کړئ تاسو ویډیو به پلی کېږي. نو که تاسو 2 وینډوز انتخاب کړئ تاسو ویډیو به یوه ویډیو به 2 ځله انتخابېږي او که 4 وینډوز انتخاب کړئ نو تاسو ویډیو به یوه ویډیو به 4 وینډو کې خپرېږي. نو دوستانو دې لپاره ښه خبره دا ده چې تاسو 8 وینډو یعنې 8 وینډوز ورته انتخاب کړئ او یوه ویډیو چې ده ستاسو به 8 ځایه خپرېږي او دې باندې زه کلیک کوم د وروستی 8 وینډوز همدې نه زه کلیک کوم او لاندې ویکتور اپشن ورته کلیک کوم. دوستانو دلته اوس تاسو ته ښکاري چې انلی سیکنډز همدلته به ملګرو تاسو مثلا تاسو څومره غواړئ چې تاسو ویډیو یعنې مطلب څومره غواړئ تاسو ویډیو وکتل شي. دوستانو زه به دلته د کالکولیټر محاسبه وکړم. دلته تاسو ته اګزامپل یې هم درکړی دی چې 16 ضرب 15 همدغه دوستانو یعنې 18 ضرب 15 300 کېږي. نو زه غواړم چې نیم ساعت د زما ویډیوګانې وکتل شي. دې لپاره دوستانو زه په کالکولیټر ورته محاسبه کوم چې 10 ضرب 18 یعنې 10 منټه د زما ویډیوګانې وکتل شي او 18 سیکنډو کې به یې تاسو ضرب کړئ. دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې زه غواړم چې زما ویډیوګانې د 1800 سیکنډه وکتل شي. نو دوستانو زه اوس دلته 1800 لیکم 1800 به دوستانو ولیکم او لاندې په سبمیټ اپشن به ورته کلیک واخلم. دینه مو دوستانو چې هر کله کلیک واخیسته دلته اوس ښکاري چې تاسو دغه پروسس چې دی د په بشپړ توګه روان شه او اوس به یوه ویډیو چې ده تاسو لپاره په 8 وینډوګانو کې خلاصېږي. لومړی دلته تاسو ته دې خوا کې تاسو ته سیکنډ روان دي چې 1800 څخه لاندې را روان دي او څنګه تاسو ته ویوز هم ښکاري او لاندې تاسو ته 8 ویډیوګانې هم ښکاري. یعنې دوستانو اوس تاسو ویډیو په 8
وینډو کې یعنې 8 ځایه تاسو یوه ویډیو غږیږي. نو دوستانو دلته به تاسو ویډیو نه پلی کوئ ځکه چې ویډیو رینج چې دی یعنې ویډیو هغه ترتیب چې دی هغه بیا ګډوډ کېږي. یعنې تاسو به دلته یوازې همده شکل باندې موبایل پرېږدئ، یوې خوا ته به یو موبایل کېږدئ او تاسو واچ ټایم به خپله 1800 ثانیې وروسته اپډیټ کېږي. نو دوستانو په دې ډول سره تاسو کولی شئ چې واچ ټایم زیات کړئ. نو ملګرو اوس به دا خپله رسیږي او دا پروسس او وروسته به 24 ساعته وروسته به موږ ته ویوز په یوټیوب سټوډیو کې اپډیټ کېږي. نو دوستانو همدې شکل باندې به تاسو موبایل یوې خوا ته کېږدئ او تاسو دغه پروسس به هم پای ته رسیږي. اوس دوستانو دا خو د واچ ټایم زیاتولو طریقه وه. اوس دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه طریقه نیمه ورځ یوه ورځ له یو موبایل څخه کار وکړئ او بله ورځ له بل موبایل څخه کار واخلئ، تر څو هم ستاسو یوټیوب چینل ته کوم تاوان ونه لري او په اسانۍ سره تاسو په دې ډول کولی شئ چې دغه واچ ټایم پوره کړئ. نو دوستانو له تاسو څخه هیله کوم چې ټول واچ ټایم چې دی له یو موبایل څخه له یو ایمیل څخه یې مه پوره کوئ، شاید تاسو لپاره کوم مشکل جوړ شي. نو دوستانو کوشش وکړئ له یو ملګري څخه موبایل راواخلئ او خپل دوست مې ملګری مې له هغه څخه یوه ورځ دوه ورځې موبایل راواخلئ، په هغه کې نیمه ورځ کار ترسره کړئ او نیمه ورځ په خپل موبایل کې کار ترسره کړئ. انشاءالله په دې ډول تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د یوټیوب چینل واچ ټایم زیات کړئ. نو دوستانو انشاءالله موږ به هڅه کوو چې دې کورس کې تاسو لپاره نوي اپډیټ په زړه پورې معلومات راوړو تر څو زموږ ګرانو هېوادوالو لپاره د یوټیوب او نورو ټکنالوژي برخو په اړه لازم معلومات در سره شریکوم. نو دوستانو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شوه لازمي له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. او دوستانو که بیا هم د یوټیوب په اړه کومه لازمه پوښتنه لرئ نو کولی شئ زموږ سره په ټلګرام ګروپ همدلته زموږ ټلګرام ګروپ کې برخه واخلئ. انشاءالله موږ به تاسو ته همدلته شیبه په شیبه ځواب درکوو. هر ډول مشکل چې کولی شئ همدلته راشئ، همدغه ګروپ لینک چې دی هم د ویډیو ډسکرپشن کې شته، رسماً کولی شئ چې زموږ رسمي ټلګرام چینل ته راشئ. نو دوستانو دغه ویډیو په وروستۍ کې موږ ته یو خوندور کمنټ پرېږدئ. تر بله ویډیو پورې ما هلال خوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای پامان، ډېره مننه.